د خوست ولایت مقام ویاند وایي چې د پنجشنبې په شپه شاوخوا 9:30 بجې د سپیرې ولسوالۍ د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه په سورکاخ سیمه کې د پاکستاني پوځ بې پیلوټه الوتکې زموږ د یو تن هیوادوال عام سوداګر حاجي نعیم ګل کور په نښه کړی دی. د خوست ولایت مقام ویاند زیاتوي چې په دغه برید کې د کور 3 تنه ماشومان شهیدان شوي دي او یو شمېر نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. نوموړی د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی. بیګا ماخوستان شاوخوا 9:30 بجې د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستاني پوځ ډرون الوتکې له لورې د ځایي افغان حاجي ګل نعیم په کور باندې برید شوی چې له امله یې 3 تنه ماشومان شهیدان شوي او 15 تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د یادونې ده چې زیانمن کس د هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادې کورنۍ غړي چې په یاد برید کې زیان لیدلی یا د صحنه دردونکې بولي او وایي بیګا شپه خو د 9:30 بجې ټیم و یا 20 منټه لاس یا 25 په دا ټیم کې و او په ورځ ډرون ګرځېدی دا ورځ کې ګرځېدی او مسقطانه ګرځېدی موږ خو خو بیا ولی شو زه اوس یکدم شو بس خو سیمیک نه را په خپل حالات کې نه وو ګردې والی وو کلی کومې حکومت ولسوالۍ ورسره د خدای اجرونه ورکو خدای د خیر ورکو میږي ښه خدمت وکړو رویاستو په دا کې میکس رایل ته نو مخالف خلق پوي میکس ډېر زیاتی وشو بس خو نه پیږم می خپل فامیل شي خو شو څه بوند اتیا نه پري دوی شو تاکا کیر لري می دا کې بس خو دا نه تکسه ته ست پته لاګي چې یوزو کې رغ نه دی په د دوی ګاونډ یې مادول ته داسې په نږدې ساحه کې وسره پریت یم یشپې 10 بجې خواوشه څوک خو بیا ولې وي څوک څنګه وي د ډرون چې روغله په دا ځای نه گزار وکړو گزار یې چې وکړه د ماشومان ټیل دلته دغه ځای نه میږ وایستو څوک وینه خلک ضرر ورسېدو زر سره وکړو درې ماشومان ژوند یې لوسه ورکړو انیرا چې دی 4-5 کسونه خو زخمیون دي ته د ویلوند دي د کیمی هغه چې دی شل نفر درویش نفر دی غوټ ډور خو سیدا ډور د چدای نه خو په تامه د نوی نه د خلک څه مشکل وي نه څه شي بس په خې وي د بس دم د نوې چې پاته نه ولګيږي. د غراز د خوست ولایت مرستیال والی مولوي محبوب شاه قانی د یاد پیښې د ټپیانو روغتیایي وضعیت له نږدې کتلی او د هغوی د عاجل درملنې لپاره اړوند مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې کړي دي. نوموړي د قربانیانو له کورنۍ سره د ژورې غم شریکۍ څرګندونه کړې، شهیدانو ته د جنت الفردوس او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه وکړه.